سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن هغه کورنۍ ته راغلې یم چې د دې ملکي ویډیو مې مخکې شیر کړې او 7 لورګانې دي او یو زوی دی. نو یو څو بااحساسه وروڼه ورته مرسته رالېږلې. د دې حال د تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ تاسو ټول ښه یئ؟ څنګه یې مور ته؟ ژوند زندګي څنګه تېروئ؟ بس خوراکۍ ما هغسې ځایونه نابتۍ اوس هم هماغه او لا زیات لا دغه شوې ده. نجلۍ مریضه وه، دې هسپتاله مې په ولټاوه. یو مو راته هغه نه د بیه یې لیکله او دغه یې دولتي دوی نه ورکوله. بیا بله ورځ لاړم، هلته مې ښځې له سوال وکړو، 2 روپۍ راکړې. بیا نجلۍ ویوړله، بیا 4 دانې سرن ورکړل. اوس مې لکه نور لاس کې نه هغه د جګه لاس شنه شي غواړي. 2 روپۍ درک نه و. دا 3 شپې 3 ورځې د یو کامله قیو دستونه کوي. دومره نه و چې دې ته دوا هېڅ شی هم نه خوراکوي. مالخه څه شي په خپل ځان دغه کړم، څه شي وخورئ. ډېرې مالخه تاسې د خرڅوان ناستئ چې تاسې ډېره زیاته ده. خپل لار خوشحالۍ نه مو یې په کار خوشحالۍ زه په خپل خیر ده مورې مه ژاړئ. وریځ وه مالخه اوس دا ګوره دا ځمکې دغه شنه غومې دي پرپاټ نه داری نه فرش هېڅ شي هم نه لرم. مالوچان د بستنې نه راوتي بېګا یخني کېدله او څه شی وکړم. ترپاټ قد کړو بیا مې په هغه ور واچوه. څه شی وکړم ډېره زیاته خو دې خپل ژوند نوره باندې تنګ کړي. چې دغه 3 مې هلکان کار بار بیا م لاس خوښ بیا لمدولی له شي خو بیا کوم جنکیانو کور دی روغ دی که رنځور دی که خیر دی که څه شي ملکې تاسو سره د خدای ښه وکړي چې تاسو زموږ سره دونه مرسته وکړله. خدای دې تاسو سره ډېر ډېر ښه وکړي. خدای دې په دې دنیا هم پرده وساته او په هغې دنیا کې خدای ستاسو پردې وساتي. دغه پیسې والې یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلی دی، وشمارئ. زه شمارم نه شم کولی، دونه روپۍ ما اړولې هم نه دي. غم لکه ښامار خوشحالۍ ښاده او کړنګه بشي خدای خبر چې څنګه بشي دا د ګناه ډکه نړۍ څه وخت یې کرنګه بشي څه وخت یې کرنګه بشي. 100 روپۍ دي 10,000 او دغه بل بااحساسه ورور مرسته رالېږلی دا وشمارئ. خوشحالۍ زه په خپل لار 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 خوشحالۍ نه مو یې په کار خوشحالۍ زه په خپل لار خوشحالۍ. 7,000 دا 6,000 بل ورور رالېږلی. په زړونو دی پروت غم لکه ښامار خوشحالۍ غم لکه ښامار خوشحالۍ. دا څو دي؟ دا 6,000 دي. دغه وروڼه چې تاسو سره مرسته کړې دي هغې ته څه ویل غواړئ؟ خدای تاسو سره ښه وکړي. خدای پاک مو زموږ سره آباد لره. خدای پاک مو زموږ سره پردې وساته. ستاسو سره ډېره ډېره مننه چې تاسو مو سره دونه کومک وکړئ. خدای در سره ښه وکړي. بس ډېره عاجزي او ډېره فقیري یم چې د الله وسیله ده. تاسې دغه شولې شه خبره یو وړه وړه به مې وړه راوړله به پرې هلته د وړه راوړله به پرې نور دا 2 کاله وشو 3 چې زموږ داسې ماشومان تاسې د غوښې بوی مې دی کتلی. بوی څه دي نه د میوې کتلی نه د غوښې کتلی چې یو بل راوړي دغه کې بس هغې ته داسې غونډ کړي چې لکه جنګ شي پې څه ډېر زیاته پې دغه یم او بس جاړې که جاړه داسې جړی راځي چې دا زړه مې اوس زه اوس په همدې باندې خپل ضرورت رفع کې انشاءالله که نور وروڼه مرسته وکړو هغه به هم تاسو ته راوړم. سره ښه وکړي. خدای زموږ سره پردې وساته.
قدرمنو هېوادوالو د هغې وروڼو څخه نړۍ مننه کوم چې له دغه کورنۍ سره مرسته وکړو او د دوی ضرورت پوره کړو. نو هیله کوم راځئ تاسو هم په دغه پروسه کې موږ سره لاس یو کړئ او د دغه غریبو لاسنیوي کې مرسته وکړئ. که چیرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 79 د لیدو څخه مننه.